امیر خان متقي ولې پاکستان ته تللی او هلته څه کول غواړي؟ سلام ستړي مشئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته تللی. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په هوایي ډګر کې هرکلی کړی. په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا پاکستان ته د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي لومړنی سفر دی. په دې پلاوي کې د دوی د بهرنیو چارو، مالیې او تجارت وزیران او کاري ډلې شاملې دي. طالب چارواکي به په دې 3 ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وګوري. همداراز امیر خان متقي د ټرویکا هیوادونو ناسته کې هم ګډون کړی. یاد دې وي چې نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند په ګډون د دې ډلې د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي وو. طالبان داسې حال کې د سیمې له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو لارې چارې لټوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین ویره څرګندېږي او دا وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان مسؤلینو ویلي چې 95 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري. بل خوا تر اوسه هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په بهرنیو بانکونو مالي ادارو کې د افغانستان میلیارډونه زیرمه شوي ډالر کنګل شوي دي. شنونکي په دې باور دي چې طالبان باید له نړۍ سره ښه تعامل ولري، که نه خدای مکړه افغانستان به د نه کنټرول کېدونکي بحران خواته لاړ شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.